عدالت نړیواله محکمه. که چیرته دوه کسان د یو بل سره شخړه وکړي نو د فیصلې لپاره د ولایت او یا هم د ولسوالۍ په کچه محکمې ته ورځي. که شخړه دلته حل نشي نو بیا سترې محکمې ته ځي او قاضي خپله نهایي فیصله وړاندې کوي. اما د دوو هیوادونو ترمنځ شخړې څوک حل کوي او په کوم کتاب او قانون له مخې فیصلې کوي؟ تله یا میزان د نړۍ لپاره د انصاف یو سمبول ګڼل کیږي، خو د دغې تلې انصاف څومره عادلانه وي؟ په نړۍ کې د انصاف او عدالت قایمولو په خاطر له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نړۍ د هیوادونو استازي سره راټول شول او د عدالت نړیوالې محکمې د بنسټ ډبره یې کېښوده ترڅو د هیوادونو ترمنځ شخړې په بېطرفانه ډول حل کړي. اما د یادې محکمې فیصلې یوازې د بېوزله هیوادونو پورې تړلې وي او د ابرځواک هیوادونو په اړه یې لا تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې. له همدې امله د دې محکمې قضایي چلند په اړه انتقادونه ورځ په ورځ زیاتېږي. پر یادې ادارې تور دی چې زیاتره پریکړې یې د ځواکمنو هیوادونو په ګټه وي، د بیلګې په توګه د فلسطین او اسرائیلو قضیه. که څه هم د یادې محکمې قاضیان د مختلفو هیوادونو دي، اما د ځینو قاضیانو سیاسي تمایلات د ځینو هیوادونو سره تړلي دي او د هغوی په ګټه فیصله کوي. په دې نړۍ کې د عدالت لپاره ریښتینی باور څومره ترلاسه کیدی شي؟ کله چې یوه محکمه د نړیوال عدالت استازیتوب کوي، آیا موږ له هغې ادارې د بشپړ انصاف تمه کولی شو؟ راځئ چې له یادو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د عدالت نړیواله محکمه په ژوره توګه وڅېړو او خپلو پوښتنو ته ځواب پیدا کړو. دا هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ هیوادونه خپلې شخړې د سولې له لارې حل کوي. د عدالت نړیواله محکمه په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو د یوې برخې په توګه جوړه شوه. له دې وړاندې دایمي نړیواله محکمه چې په 1922 کال څخه تر 1940 کلونو ترمنځ شتون درلود، د نړۍ 80 قضیې حل کړې وې. د عدالت نړیواله محکمه د اپریل پر 18 د دایمي نړیوالې محکمې ځای ونیو. د عدالت نړیوالې محکمې د جوړېدو موخه دا وه چې د دوو دولتونو ترمنځ شخړې حل کړي. دا عادي محکمه نه ده، بلکې په لوړه کچه د دوو دولتونو ترمنځ شخړې حل کوي. یاده محکمه 15 قاضیان لري چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې او امنیت شورا لخوا د 9 کلونو لپاره ټاکل کیږي. هر 3 کاله وروسته د قاضیانو له ډلې څخه 15 څوکۍ نوي کیږي او قاضیان بیا ټاکل کیږي. د یادې محکمې قاضیان د بېلابېلو هیوادونو څخه دي. د محکمې جوړښت د جغرافیایي توازن سره سم دی چې 3 څوکۍ د افریقایي قاضیانو لخوا نیول شوي، 2 څوکۍ د لاتینی امریکا او کاراباین، 3 څوکۍ د آسیایي قاضیانو، 15 څوکۍ د لویدیځې اروپا او نورو غربي هیوادونو او 2 څوکۍ د ختیځې اروپا قاضیانو سره دي. of the order of March 28, 2024 regarding provisional measures submitted by South Africa on May 10, 2024 in the case concerning application of the Convention on the Prevention and punishment of the crime of genocide in the Gaza Strip. که د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو داسې هیواد قضیه راشي چې د هغې هیواد قاضي پکې شتون ونه لري، نو دغه هیوادونه کولی شي د خپل ځان دفاع لپاره ځان ته یو ځانګړی قاضي وټاکي. هر 3 کاله وروسته محکمه خپل مشر او مرستیال ټاکي. د محکمې له مشر لخوا
ټوله غونډه رهبري کیږي او د محکمې مشر هر کال د محکمې کارونه او فعالیتونو راپور عمومي غونډې ته وړاندې کوي یا د محکمه د ملګرو ملتونو د عمومي دارالانشاء لخوا نه ملاتړ کیږي. د عدالت نړیوالې محکمې اوسنی مشر قاضي نواب سلام دی چې د 2018 کال څخه تر 2024 کال پورې ټاکل شوی وو. که څه هم د یاد قاضي وخت پوره دی اما بیا هم خپل کارونو ته ادامه ورکوي. ښاغلی سلام په 1953 کال کې د لبنان په بیروت کې زیږېدلی. قاضي نواب سلام مرستیاله جولیا سبوتټون ده چې کاري نیټه یې پوره ده. ښاغلي جولیا د یوګنډا په انټیبی ښار کې په 1954 کال کې زیږېدلی. شاید له تاسې سره یوه پوښتنه پیدا شوې وي چې د جرمونو نړیواله محکمه او د عدالت نړیواله محکمه یو له بل سره څه توپیر لري. د جرمونو نړیواله محکمه د روم د قانون پر بنسټ ولاړه ده او مسؤلیت لري چې ټاکلي مسایل لکه نسل وژنه، جنگي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه او د جنسي تیري مسایل وڅېړي او رسیدنه ورته وکړي. دواړه محکمې په بشپړه توګه جلا واکونه او صلاحیتونه لري. د عدالت په نړیواله محاکمه کې هیوادونه شکایتونه ثبتولی شي او هیوادونه محاکمه کیږي، اما د جرمونو نړیواله محکمه کې اشخاص محاکمه کیږي. د جرمونو په نړیواله محکمه کې څارنوالان قضیې پر مخ وړي، خو د عدالت په نړیواله محکمه کې هیوادونه دوسیې پر مخ وړي. کله چې د نړیواله محکمې یو قاضي ټاکل کیږي نو هغه په داسې ډول لوړه کوي. زه په درنښت سره اعلان کوم چې زه به خپلې دندې په صادقانه، بې طرفه او پوره دقت سره ترسره کوم. chaise d'avant-guerre et qu'elle redeviendra le foyer de liberté et de civilisation puissante qu'elle était avant. د محکمې لومړنۍ موخه د دولتونو ترمنځ د حقوقي شخړو حل کول دي. دا قضیې د یادې محکمې 80% کار جوړوي. د دوی ډیری موضوعات سرحدي شخړو، سمندري سیمو د ټاکلو او ډیپلوماتانو اړیکو په اړه دي. خو اوس مهال یې د بشر دوستانه قانون او چاپیریال ساتنې قانون هم له ځان سره رانغښتی دی. هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو کې استازي ولري باید خپلې قضیې د محکمې ته وړاندې کړي، اما هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي وي یو شمیر شرایط په پوره کولو سره کولی شي چې خپلې قضیې یا د محکمې ته وړاندې کړي. یا د محکمه هغه وخت یو قضیه څېړي چې خپل هیوادونه په خپله خوښه رضایت ورکړي. یا د محکمه د یوې قضیې څېړلو لپاره 2 پروسې وړاندې کوي. لومړی دولتونه خپل دلایل او شواهد په لیکلي بڼه وړاندې کوي، بیا د هغوی استازي او وکیلان په محکمې کې خپلې ویناوې وړاندې کوي. محکمه د نهایي پریکړې لپاره یوه محرمانه غونډه جوړوي او د یادې محکمې د قاضیانو په اکثریت رایو پر اساس پریکړه کیږي. د محکمې هره پریکړه د محکمې په رسمي ژبه چې انګلیسي او فرانسوي ده وړاندې کیږي او د ښکېلو هیوادونو استازو او مشرانو ته لیږل کیږي. دا پریکړې حتمي دي او بیا د غور وړ نه دي. که یوه هیواد ته د محکمې پریکړې د منلو وړ نه وي نو مخالف هیواد کولی شي امنیت شورا ته مراجعه وکړي او د ملګرو ملتونو د منشور د 94 مادې پر اساس یو شمیر کړنې ترسره کړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بیا ښې چارې.